لا مې چې زړګي ته رانږدې نه وې لا مو چې تر منځه فاصلې نه وې ما به درنه سر صدقه کړې وې ما به درنه سر صدقه کړې وې تا تک پیغور د زمانې نه وې لا مو که تر منځه فاصلې نه وې آرمي پسې خلک څومره کوشش کوي ما ورته آرمي پرېښوده ما ته ټول خلک وایي چې وای پته شته تا ولې آرمي پرېښودله آرمي پسې خو خلک دا کېږي سبا به دې ځای ته رسېدلی سبا دې ځای ماشاءالله ډېر زیات ښایسته دی نو چېرته مطلب سنګینګ طرف ته مو سنګینګ ته مې ډېر کوشش و خو بس فیملی والا ماته وایي چې یو څیز چې دی هغه جاري وساته ګین زما سټارټ ټارګټ چې وکړم زه به ډېره ښه موډل جوړېږم زه به سنګر جوړېږم چاته دې څوک نه وایي ما ټوله دنیا پیژني چاته دې څوک نه وایي ما ټوله دنیا پیژني زه خپل عنوان خپل مضمون یم پښتون یم میلمه د اخلاص پروګرام سره ستاسو په خدمت کې ستاسو خورکۍ آزما اخلاص حاضره ده امید ساتو چې ټول به ټیک ټاک او روغ جوړ موږ سره نن پروګرام کې دغه زما فرست پروګرام دی امید ساتو چې تاسو به خوښیږي هم را روان پروګرامونه به هم تاسو د ښه شخصیاتو سره ګورئ نن چې موږ سره کم شخصیات ناست دی هغه اورین جاسیا ده دې سره به خبرې اترې کوو په مختلف اپلیکیشنز باندې به تاسو کتلي وي د ټیک ټاک د لارې د نه علاوه د فیسبوک د لارې یا نور چې کوم اپلیکیشنز دي د سوشل میډیا په هغې به تاسو کتلي وي هغې سره خبرې اترې کوو د سپورټس په هکله هم خو په هغې کې نور ټیلنټ هم دی هغه به هم را سره شریکوي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې ښه تاسو الحمدلله زه ټیک یم تاسو ښه خیریت دی ډېره زیاته خوشحاله شوم څنګه چې زه راغلم تاسو وایي چې تاسو اسما اخلاص یې مطلب خبرې اترې خلک دا وایي چې یاره سپورټسمین وي چېرته چې چا پهچان وي پبلسټي وي خلک همیشه هم دغه سوچ لري چې یاره دا به ډېر زیات تکبر کوي ډېر زیات غرور به کوي خو هغه تاسو کې نشته نه اسما سسټر داسې یو څه خبره هم نشته ته یو پښتنه جینۍ او موږ ته پکار دي زموږ پښتون قام خو د بده مرغه زموږ بدقسمتي دا ده که زموږ پښتنه خور لور مخکې ځي نو زموږ په هغې باندې ابجکشن کوو موږ هغه مخه چې دا هغه ورته دغه کوو هغه ګوره زموږ په معاشره کې یو سنګر وي یو هنرمند دی چې هر شوبه هر یو خلک د هغوی رسپیکټ کوي زموږ په صوبه کې هغې ته وایي ډم بالکل دا زموږ د پښتنو بدقسمتي ده دا یو سنګر بدقسمتي نه ده یو دغه نه نو سپورټسمین یا سپورټس وومن یو عام انسان یو موږ هم ستاسو په شانتۍ څنګه چې تاسو یو سپورټسمین ګورئ داسې موږ تاسو ګورو دا راته ووایئ چې تاسو د کوم ځای سره تعلق ساتئ زما بیسکل تعلق چې دی مومند ایجنسي سره دی ګنداو خو 10 ایئرز وشو چې ګنداو سره تلانۍ متلې دا سپورټ چې مې دا څنګه چې مې درته وویل دا سپورټ چې ما سٹارټ کړی دی نو ډېر ابجکشن کیږي پښتانه قبایل وایو پلی ټینس او دا دی نو تعلق مې مومند ایجنسي سره دی خو پاتې کېږم پېښور کینټ کې ښه چې کوم دغه نیم دی اورین جاسیا جی نو دا خو دغه نیم ما په پښتنو کې ډېر زیات کم اورېدلی دی د دې په نوم باندې مطلب د دې په شا باندې څه دي اسما ډیر خلک زما نام دغه کوېسچن کوي ما مدر شي فرام جرمني زما مدر شي دغه جرمن ده او بابا چې مې د مومند ایجنسي دی نو جاسیا نوم چې دا زما والد صاحب یې دی چې هغه سوره بقره سوره یوسف سوره جاسیا قرآن مجید ډیر لوی سورتونه دي او ډیر معزز سورتونه دي او اور نوم چې دا کرسچن نیم دی دا زما مدر یې دی خو الحمدلله اوس زما مور مسلم ده او ما سو مسلم ډېره زیاته ښایسته خبره ده یو پښتنه جینۍ سپورټس ته راځي خلک څنګه چې تاسو ذکر وکړو ډېرې زیاتې خبرې پسې شاته کېږي خلک پې ابجکشنز کوي چې ولې راځي خو تا څنګه سپورټس سره ځکه چې نور ټیلنټ خو هم زموږ پښتنو کې زیات شته نو نور ټیلنټ نه و چې آیا سپورټس ته راغلی په ژوند کې ما یو سوچ کړی دی او دغه ما ځان ته ډیزاین کړی دی څنګه چې زما نوم چاله سمجھ کې نه راځي که نه نو دغسې کار هم زما خوښ وي ګنج په دنیا کې زما نوم نشته زه داسې کار وکړم چې په دې پوره دنیا کې چا نه کړی او همیشه زما کوشش وي چې پازیټیو وي نو ایون زما والد صاحب ما ته وویلې زما چې کوم 5 سسټر زما نور هم دي زه خپلې مور نه یو لور یم او زما چې کوم سټیپ مدر ده د هغې 5 لوریانې دي او 3 برادرز دي زما نیو هغوی له ډېر کم عمر کې الحمدلله ورونه خو مې ډېر ویل ایجوکیټډ دي الحمدلله سرکاري امپلای دي او آرمي کې دی بل چې دغه ګورنمنټ ټیچر دی نو هغې نه بعد زما سسټر چې دي 17-18 ایئرس کې واده کړي دي نیو هغوی چې کوم حق غوښتو هغه ورته میلاو نه شو دغه نیو ما بابا ته دغه وکړو بابا ما ته وایي چې ته باندې سبق زه وایم خو ته به ډاکټر جوړېږي او زما چې مشر ورور دی ایلډر برادر هغې ما ته وایي ته CSS PMS ته پار تیارې کې نیو زما ټارګېټ و ما زما ملیټري ته ځم الحمدلله لاړم هغه آرمي ما انجوای کړل هغې نه بعد چې کم ایون بیا ما سوچ وکړو وای ناټ سپورټس سپورټس اسې پروګرام ما کتو هغې نه بعد ما وویل چې دومره ښځې دي فیمیل که نه په سپورټس کې مل راشه پښتنه یو مېرمن هم په سپورټس کې نشته دی نو اورین جاسیا راشه سپورټس ته نو ایون ما ټیبل ټینس کې ما ډېر خلک کوېسچن کوي ما ټیبل ټینس کې اډمیشن کوو زه ټیبل ټینس ته لاړم زموږ بد مرغه خلک چې دي زموږ هر یو کس چې دی ټیبل ټینس ته هم ټینس وي نو ما له اپلیکیشن راکړو چې هغه اپلیکیشن یې راکړو په هغې باندې ما مارک کوم ټینس
نو زه په سبا باندې چې ډایرکټریټ څنګه کوم امپلوي نو هغه زه بوتل ټینس کورت ته نو ما ورته چې دا گیم خو ما نه یاد کړی ما خو شټل کاک والا گیم یاد کړ ما ته خو ټیبل ټینس ته وی ته خو ټینس باندې مار کړی ما ته خو امپلوي هغه ټایم کې چې دا کوچ سټډي دوی سره تاسو گیم وکړي تاسو خاصه ما انټرټینمنت د پر ایون سویمینګ لا بتلله ما هغه ټایم کې سټډي کوله زما دا سوچم نو هغه نه بعد چې زه کوچ سره ملاو شوم هغه انوایرنمنت منغه وکړو نو ډیر زبردست نو بس ما 2-3 میچونه وکړه ډیر ښه ریسپانس ملاو شو نو ایون هغه سټډي چې دا هغه مزه سپورتس جرنالیزم کوم نو هغه ټایم درې سلور کال زما سټډي ډیسټرب شو بس ما پریکټیس او میچز تکارو یې نو الحمدلله وز ټیم کیپټن ما صوبې نمبر 1 ما پروینشل ګورنمنت سره فیمیل کوچ یم او پاکستان کې الحمدلله ټاپ 10 کې زلوبېږم نو تاسو پیله پوښتنه وایي چې مطلب د گیم تراغلی او کله تاسو نه بعد هم اوس سوچته دی شته ډېری جنہ کوي دی الحمدلله چې کم دغه په صوبه کې زما دی کنه نو هغه زما په کوم امیج دی یا تاسو کوم ټیلنټ الحمدلله پچھلا 7 سال نظر ټیم کیپټن یم ایون کو وګوري زمانه په فیملی کې فنکشن دی چې څنګه فاروق لالا کالو کوم زه خو بالکل انکار د سره کول نه شم غوي تاسو څنګه چې مول بیا تاسو سره ملاوي دم ماته خو د زمار پارټي را اعزاز خبره و نو ایون چې د خپل فیملی فنکشنز ډیر د سيزونه دي چې هغه سپورتس لپاره ما پری خودل او وین دي ترغلم کنن ماته را مقام ملاو شو د دې د لپاره ما ډیر زیات هارد ټایم سپند کړی دی ایون چې دا څه شوی دي چې زما فیملی ولدا رقم کړی دا کور نه بهر نوزي نو چې کوم سټرګل ما کړی د الحمدلله او صوبې نمبر 1 ما هغه سره راته ملاويږي جی جی او بس د بده مرغه پښتنو ټول ته زموږ پیغام دی زمونږ خور لور چې په وړاندې باندې زی مخ په وړاندې باندې دوی ته هغه ټایم کې اسلام یادېږي چې خزه لوپټانه چې خزه ټینس کوي خزه یونیورسيټي ته ځي خزه کالج ته ځي دي ته ځي د لپاره غوته اسلام یاد وي چې غرنه په ګډه راوړي هغه ټایم ورته اسلام نه یاد چې پټو کې په کارونه کوي هغه ټایم ورته اسلام نه یاد خپل حق ول خور لور لنه ور کوي نو زمونږ قبایل کنه نم زدا خبر کوم ایم سوري ټو سه کدا چاته بدل لګي یا صد لګي یا دا زمونږ په مومند ایجنسی کې وسم د پد مرګه داسې کسان شته د ایون چې زابل ورستلیو من زمونږ مومند ایجنسی خو زو ولا فیملی والو نو ماته چې تلو پټانا چې دا ماته یو خبر کوم ما دا خبر اوریدل چې 400 کې واده و چې ستا پلار د دنیا 50000 روپۍ غستې دي ستا په سر باندې ویاو کنه متا پلار دا غویل نه چې ورس په قیمت وزستره غریوان رانی سما او تعالی نه بخیتا ز خرڅ کړم زستا اولاد دې ز زناور خو نه يم مته زما د لپټینه بیغمه شمه دا زما د الله متعلق ګناه ده مته خپل پلار ته خلار نشي خو د کنه نو ملي اټلی ز پړل کړم ته مته دا دغه مخه نو زمونږ خلک په ال توسم اسما پتشته دي 99% خلک په خور لور باندې پیسې اخلي هغه ټایم غیرت نه وي خو پته نشته چې زما د قوم خور لور ترقی کوي په هغه ټایم کې دوی ته اسلام یاد شي هغه دوی ته غیرت یاد شي دوی په خور لور ورته غیرت یاد شي هغه یو غنی خان بابا یو دغه دی وای عجیبه دي د خاني عجیبه دي د ځواني یا پښتونه پوي دي نشم پورانی په ودانی وای په غریب همسایه نری یا په خزه زور اوري په غریب همسایه نری یا په خزه زور اوري وی پیرنګي ته خټینګ نشوي چې کړلې په ځواني نو دغه خبره ده کنه چې زمونږ خلک چې هغه خلکو په کار دي زمونږ خور لور څنګه ته پښتنو کې او شاعر یو سوشل ورکر په کار دي تاسو اپریشیټ کو چې زموږ قوم لور د سومره ټیلنټ ده د سنور دي که اوس وګوري زمونږ سره نجيب فیض ده چې کومه ده مینا شمس ده دومره تکړه جنکې د خپل قیمت نه د کوي بلی داسې مختلف موږ سره سندرغاړي دي زمونږ ګلکاران دي ډیر دغه د څنګه چې فاروق پیراګ لاله وایف چې کوم دا هغه وس تمغه امتیاز واغسته زماره قوم د پاره د فخر خبره ده زما پښتنه خور ده هغه ته تمغه امتیاز دغه شو ملاو شو هغه پښتنه خزه د هغه په دنیا کې د پښتنو نوم روحانه کو بیا هم خلک ابجیکشن کوي نو دا زموږ پښتنو ډیره بدقسمتي ده خجی اورینز تاسو په شا باندې لاس مطلب د چا دی د والد صاحب دی یا د فیملی نور داسې ممبر شته دی چې تاسو په کامیابی کې دغه भरपूर लास्ट اسما ډیفرنٹ زما بابا اور بل کزه ډیر خلک دي چې شکریا ادا کوم کنن ز په دغه باندې ایون چې زمونږ ډیجس چې دي اسپانیا رو جونیا چې موږ له سومره داد راکړل دي سومره موږ موټیویټ کړی دي ایون هغه وشتم نه دي اوس موجود موږ سره دیم نه خنن ک وګوره په کم مقام باندې نو زم زرا غوي د وجیما ایون اسما یو خبرو کوم دا خبره ډیر عجیبه بلګي په دې معاشره کې غنا کنن سبا خلک وي مور خپل رشتم لویل ده په دې دنیا کې لویل سو کم نشته دي کته سکسس شو لیکنه قسم دې پهله وستا پیرنټس دا سوچ کوي زمانو اولاد خو ته سکسس نه کو دا ولی سکسس شو نو اکثر د دنیا هر مقام ته چې راسي کنه ته په خپل ځان نسي او دا زما عزت ته ایون په جون کې زما کا شروع واده چې زنوم تلی زما ورور سره زما مس انډرستانډینګ راغلی او هغه ماته ته بګیم نه کې او د تخلق چې ستا خور په فیسبوک تصویرونه اپلوډ کوي ایون زما اچیومنت پکچر چې ما ته بل ورس چې پولیس نه ماته کم اعزازي ایوارډ ملاو د صوبې ار بروکریټس چې دی هغه نه ماته یو ایوارډ ملاو شوی دا هغه پر فخر خبره ده چې هغه بروکریټ سره ته ملاويږي ته اپارټمنټ نه غوښنه اخلي اپاینټمنټ واخلي دا غوښنه چې اپاینټمنٹ دا غوښنه اخلي هغه ماته اعزازي دغه سره د خړم نواز کړیم
خو بیا هم زما کوم وي زما ته ورور مې ته زه اپریشیټ کوم خو زما معاشره ماته خبرې کوي زما خپل سیسټر زما دوه سیسټر زما خلاف دي ولی زما یورانی دي زما کور کې زما یور ماته پیغور کې ستا خور لو پټنه پسره په فیسبوک کې ټول خلک ګوري په کار دي چې هغه اپریشیټ کوي چې زما خور د صوبې نمبر 1 د پوره پښتنو نمائندګي کوي قبایل خلک دي دي ار ټیرریست وی ار ناٹ ټیرریست قبایل زموږ په شان بچي پیدا کړی دي قبایل دهشتګر نه دي قبایل سره زیاته کیږي زه قبایل خور لورم زما والد په آرمي کې پاتې شوی دی زما ورور د آرمي نه ریټایر دی زما پلار آرمي نه ریټایر دی زه یو داسې دغه خو زمونږ بس مین مسله ده چې زه وایم ما پسې شاته مور او پلار ضرور دغه د دعاګانې دي خو یو زما عزت دی او زه وایم دنیا ته چې انسان یوازې راغلی دی نو اورینج آسیا داسې ده زه وایم چې یوازې دنیا ته راغلی یم نو که زه ټول عمر یوازې یم که نه ما ته دومره پروا نه کېږي نه زه مور پسې خفه کېږم نه زه پلار پسې خفه کېږم زه ایون پاکستان آرمي کې پاتې شوم یا فورس کې پاتې شوم ایون ته خو بیا جنسان ولا خیران دي مته چې ته څنګه عجیب شخص یې ستا پروا نشته هم نه دنیا کې چې هر قدم باندې کامیاب شي کنه ته خپل ځان کامیاب وي دا خبرې به هم کو خو دا راته وایي چې ژوند دی او ژوند خو یوازې نه کېږي نو په ژوند کې داسې څوک لرئ چې هغې سره تاسو مینه هم کوئ یا مو واده کړي وي یا چېرته منګني مو کړي وي فلحال خو داسې څه نشته دی اور فیوچر کې زما 25 ایج په 7 مای باندې 25 شوم نو سپورټس وومن موستلی 30 پورې ګوري نو سن اسه خوشته دي خو لا ډیسکلوز کوم نه ان شاء الله افټر 2-3 ایئرز بعد بګوري فراق لاله مانه د پوسونه په زما په انټرویو کې کړی چې چا سره مینه کې څنګه کې څوک د خوخ دي نو خیر وضاحت مکه و د کس نوم ماخله خو دومره خو وضاحت کو چې چاته خو پته ولګي کنه ایون زه وایم بونیران کوم پس خلک ډیر خبر کې هی از فرام بونیر and he is very great person اور I love him ماشاءالله ډیر زیاته خسته خبره ده او څنګه تاسو ویل کنه بونیرانو بس خلک مطلب لطفیر بس مشهور دي جی اکثر لطفیر خو هر څه کې په پلای پسې به مين لایک زه پلایم دین علاوه په بونیر پسې به سواد پسې به په هر ځای پسې خپل یو سټوري شته دی نو هغه د بونیر سره تعلق ساتي نو هغه د مطلب هغه شان سپورټ درکې اف کورس په دنیا کې زوم چې محبت ستا جون خسته کیږي کنه هغه د مين رشتہ ده کاغه تاسو سره مور او پلار مين کوي هغه ستا جون خسته وي د خپل مين ذکر دی هم کو بیا دی هغه ته خراج تحسین هم پېښ کو چې مثال د بونیر سره هم مين لرم او تاسو سره هم دا راته وایي چې سپورټس کې خو مختلف نور چې کوم تاسو ټیلنټ دی د مینا دینه علاوه شاعري شول از تاسو ویډیوز چې ګورم هغه خامخا تاسو شعر نه وایي شعر سره مینه لري دینه علاوه موسیقي سره څومره مینه لري زمزمه کولای شي شعرونه ولنه ضرور اور موسیقي او شاعري درته وایم زمم چې هغه خو زما ژوند داسې دی چې د دینه بالکل نیمګړی دی ایون څنګه چې ما وای زما ایلډر برادر ماته وی چې ته ماته دوه چې یو سپورټس وومن ته شاعر ای ته ماته دوه کته سپورټس وومن نو زه وایم چې انسان خاص پکار وي په ژوند کې نو ایون د صوبیار شاعر سره زما ډیر ښه کانټیکټ دی او خدای تاسو یو پاتې وای الحمدلله تاسو سره هم کانټیکټ هغه شو ملاو شو دوانه نو میوزیک خو میوزیک دی ایون خو یو کنه غزل دی خو زما غزل ډیر زیات خوښوي ایون لایک سیډ سونګ او چې کوم دغه وی ملي نغمه چوي یار خو زما ډیر سندرغاړي دي خارون بچا لالا چې دی هی از ګریټ سنگر خو په شاعرانو کې مسو خوختي شاعرانو کې خو اباسین لالا چې زمونږ ډیر نومول نوم لري او زما شون خلک تاسو هغه سټوډنټ مې جی او منیر بونیره شو منیر بونیره شو ها اوس به تاسو نه ساور مطلب زمزمه کوي بر سره خې ټپی سره شریک کی ټپی خبره د دې ټایم کې نه یاد کنه خو راته وای خو ټپی راته زه زما ټپی ډیر زیات خوخیږي ها وای چې لاله د خپل انتخاب وکي لاله د خپل انتخاب وکي او بدرنګ نه يم چې زاری ورته کوم او داته چې ځان ته خیر وای داته چې ځان ته خیر وای دغه خبره درته ما خو دل دینه نو شیر به درته وایم د درمان لاله شیر دی چې وای د دې جنگونو نه د تیر عمر حساب اخلم د دې جنگونو نه د تیر عمر حساب اخلم او ما سره کور کې ټوپک دی پر باب اخلم او د پرمختګ لار لازم ده چې محدود وي زمون د پرمختګ لار لازم ده چې محدود وي زمون زه بلا سوچونه وکم چې کتاب اخلم او مور ته ولاړ يم د مینې اندازه اخلم مور ته ولاړ يم د مینې اندازه اخلم لیونی شوی يم ناپونه د دریاب اخلم او درمان هغه یو تصویر ته من ډیر وجړل درمان هغه یو تصویر ته من ډیر وجړل هغه ولاړ چې و زه درنه ګلاب اخلم صحیح ډیر زیات خسته زبردست دا راته وایي چې تعلیم مو څومره کړی دی زه وس سیکنډ ایئر سپورټ جرنالیزم کوم علامه اقبال اوپن یونیورسيټي نه
صحیح نو دغه سپورتس به کوم طرف ته وړي څومره حد پورې به ځي په سټرګل می جاری دی الحمدلله چې څنګه ما تاسو ویلې ډیر هارد ټریننګ کوم او بل زموږ لپاره د ډیر پراود خبره ده بل پروینشل ګورنمنت لپاره بل پروینشل ګورنمنت سپورتس لپاره چې زه ومن کوچ یم ایون ما چې کم خپل لایف سټرګل کړی دی ما کم صحیح زکړی دي کاغه ما فورنر کې زکړی دي کاغه ما پاکستان کې زکړی دي په فدرال سطح باندې پروینشل سطح باندې ایون زم چې خپل سټوډنټو سره مزید زما کوشش وي چې زغوی سره خپل د چې کم ما کم مهنت کړی دغه غوی سره شیر کوم غوی د دینه خم مهنت وکي ایون زه چې څنګه صوبې نمبر 1 پاکستان کې په رینکینګ باندې ما په فیټ کپ کې هم زم چې زما سټوډنټ په ورلد چمپیون جوړ شي اورین دا راته وایا چې زمو ډیر زیات خلک کتلې دي چې هغه کله مطلب مشهورتیا عمومي چرته بهر لاړ شي چرته مطلب تعلیم وکړي نو همیشه هغه خپل جبه ته شاکړه ده خپل جبه ته هېر شي تاسو چې مې وکتلې پښتو سره شان مين لري سندرغاړي هم پښتون خوخه شاعر هم پښتون خوخه شعرونه هم وایي او در یاد هم دي د پښتو سره د مینې هغه عقیدت مسومره دی او دا ولي اسما زما سره ایس الفاظ نشته چې هغه د پښتو سره چې زما سومره مینه ده هغه زه کم ایون هغه تاسو په وړاندې ده تاسو ته پته ده الحمدلله اورینجا سیاده سينه چې صرف انګلیش ورځي اردو ورځي پښتو ورځي مال انګلیش راځي فارسی راځي اردو راځي چترالی راځي وجبو کې خبرې کوم الحمدلله اردو مې لګ ګلابي ده خو 7 لینګویج دي هغه زه کوم او ایون 16 کنټریز می کتل دي الحمدلله ډیر همبل بیک گراوند زما دغه تعلق ته خو الحمدلله ډیر ول دغه کې مونږ پاتې شوی سرګي خو ایون ز پراود په دی باندې کوم ایون چې نن څه خبر وي اکثر ما پر ډیر خلک خاندي اورین وستا ډایلاګ مونږ ته یاد دي زه تم ډونټ مس وذ می ایم ا ټرایبل وومن زه په دې سیس باندې فخر کوم چې یو قبایل جنې ما ز خپل جبه کلام نشم رولې وی پردی جبز د کول کلوي کمال دی پردی جبز د کول کلوي کمال دی خپل جبه يرول بے کمالي ده نو خپل جبه خو چې خپل جبه څوک ریسپیکټ نه کوي او هغه نه کوي نو ایون قومونه خوريږي او بل زموږ د پدی باندې زما قوم چې د تاریخ لري سو زره کال مخکې زما قوم تاریخ لري د نور قوم دومره تاریخ نشته نو که زه د قوم نه په بل قوم کې ځان ایڈجسټ کوم نو دا زما بدقسمتي ده ایون اورین چې زیات فیملیز داسې دي یا زیات پیرنټس داسې دي چې هغه په نسبت لور هغه مطلب زوی زیات سپورټ کوي زوی دا غشان مطلب مینا ورکه جیدادونه ولا خرڅي گاډي ولا خرڅي کالی ولا خرڅي خو په زوی باندې ډیر زیات تعلیم کوي خو که فرض کوم جنې ټیلنټ کار کوي په جنې کې قابلیت او هغه خپل کار سره مخلص وي هغه ته غشان ریسپیکټ نه ورکول کیږي مور پر هغه غشان نه سپورټ کوي هغه باندې سوال غواړي ایگزیکټلی اسما څنګه چې ما تاسو ته خبر وکړه دا زمونږ او 99% قبایلو کې دا کار شته د په وسم دی مخکې پکې وسم شته د نور دغه بیا موي چې د خور لور حق دی د ایجوکیشن حق دی رائټ درس زموږ په قبایلو کې داسې وسم ته ایون کزر ته وایم زما کشرور چې کله سبق ویلم نو هغه چې کله پی ایچ ډی کوله هغه د پاره زما پلار سره دغه هغه خرڅ کړیو نو ایون هغه امریکای ته ولې ګو سټډي د پاره نو ایون کا مونږ کته کنه چې کم ټایم کې سټډي کول نو زما یو سسټر ده زما یو سسټر صرف اف اس سی کړی د نور 9th کلاس پورې 8th کلاس پورې میډل سبق ویل د ودونه شوی دي نو ایون بابا ته مونږ اکثر خاندل مونږ چې بابا کم ټایم کې سبق ویل هغه ټول زمان مشران دي کنه زلک تیز يم کور کې از ډیر دغه خبرې کوم بابا چې بابا کم ټایم کې سبق ویل تاسو وای چې هغه ټایم کې دلته سبق مو او دا پلان کیږي ته نشم لګلې چاینه ته دلته دا خبره بای ته پارم ته دا کار وکړو چې جیدات څوک نه خرڅي زموږ لګ دغه وتا ول جیدات خرڅ کو ته امریکای ته سبق د پاره ولېګو نو ایون بابا مې راته ویلي په دې خبر باندې تاسو نه پوهیږئ انسان ترغه چې زوی به مې سبا غټي مال به غټي لور خور چې دا پردي کور ده کستا خور لور په پردي کور کې په عزت ناشته او ویل سیټل وی کنه سبا په تخ ښکاری چې ایجوکیشن د پلار د ساټه حاصل شوی وي دغه وی کنه سبا خو یې پردي کور کې ته دا خبره کې چې پلار خمال عمل را لګلم دلته زید د ایجوکیشن د ساټه د کړم نو واس کړم ایون ماته ناسته پاسته خودلې د ماته د سخر خوغه ریسپیکټ خودلې د ماته د هسبند ریسپیکټ خودلې د ماته د پوره دغه ریسپیکټ خودلې د نو پلار ته کریډټ سي خو دا سيزونه شته دي او دا وسم شته دي بیا مې ون مادر تخپل کور کیسه وکړه اورینجا سیا غنه چې خبره هایټ کوي چې نه زبر کیمرې شاته یو سیم مخامخ په کیمرې ته ویم چې نه اورینجا سیا خدا دا کله هم نه نو نيور اورین دا ته وایا څنګه چې مونږ ته پته ده چې تاسو سپورتس ومن یې
نو د هغه سره زموږ د قبایل چې کوم هغه روایت دي د تمبل د ودونو هغه مجوندي ساتلې دي هغه ته په کوم نظر ګوري او کنه ال ته ودونو تلار شي ماغه سپورتس ومن وي څنګه چې اسما سٹارټ کې تاسو ته مو ویل چې سپورتس وومن چې وي هغه یو نارمل انسان وي یو نارمل شخصیت وي او ایون د اورینج اسیا دغه داسې دی کنه چې 99% ما فان فالوورز ماته وي ډیر زیات مين لري زما ډیر زیات پوزټیو فان فالوورز زم ز پیچلا 7 سال نه فیسبوک یوز کوم ماته چرته داس کامنټ نه دی ملاو شوی چې په ما باندې بچا ابجیکشن کړي اورینج اسیا دومره سمپل دا ایون چې کلی تلاړ شم زما شومان پشان غواګانو سره بزناستې ما پکچري به سره وباسم ایون د کوي په غاړه بزناستې پکچر به وباسم نو ایون کنا چې دی دغه تما څنګه تاسو ما آرمي کې ټایم تیر کړل د په آرمي کې ته غټ خلک خیرانو چې هر تدل جرنل سره کې نه ځان جرنل جوړ کړي ټوایسي سره کې نه ځان ټوایسي جوړ کړي چې کم مومند جنسي تلاړ شته ځان ټیپیکل مومند جوړ کړي نو ایون چې ځال تلاړ شم یو سی زما پته لګي چې در خار نه راغل چې زما آیبروز پته لګي نور دومره سمپل لایف سومره راغوي ام نارمل خمستی او هغه څنګه قبایل کوي ډیفرنټ ز قبایل ما بالکل چې کوم پښتنو سمپل سانګز دي چې کوم تمبل سره سندره ورته منګه چوي الحمدلله ټول از ریسنټلی زما خو د ماشاءالله ډیر زیات خسته دي نو چرته مطلب سنگینګ طرف ته مو سنگینګ ته مې ډیر کوشش خو بس فیملی والا ماته وی چې یو سیس چې دی هغه جارو سره ګین زما سٹارټ ټارګټ چو کنه مزه ډیر ښه ماډل جوړیږي مزه سنگر جوړیږي خو ایون فیملی والا راته وی چې دا سیس چې دی د بس څنګه چې ماته ستو ولر فیملی یو سیس دغه نو ماته وی چې معاشره کې څنګه مو زمونږ بدقسمتي ده زما تر ما دا خبر وکړه چې سبا ته واده کې ستا بچی ته پیدا شو بس سبا چې زما مور کمه نو ایون هغه لفظ ما ته ډیر زیات بد ولګي زما تر غلطه باندې خو چې زه یو داسې خاندان سره تعلق ساتم نو ما په کار دي چې کوم سندره مو زیاته خوښیږي ځکه چې دا سو مطلب سندرغاړي هم ټول پیژنې سندري هم درځي کوم سندره خوښوي غره ته لګه زمزمه کوي زمونږ پښتو ډیر نوموړ دغه سندرغاړي د عرفان خان دغه یو غزل دی زما ډیر زیات خوښ دی او هغه درته وایم ویلا مې چې زړګي تارا نږدې نوې یا مو چې تر منځه فاصلې نوې لا مې چې زړګي تارا نږدې نوې لا مو چې تر منځه فاصلې نوې ما بدر نصر صدقه کړې وې ما بدر نصر صدقه کړې وې تا تک پیغور د زمانه نوې لا مو کتر منځه فاصلې نوې ډیر خوله زبردست اورین د زړه خسته غزل او خسته انتخاب او خسته आवाज او خسته انداز ها دا راته وایا څنګه چې په ټوله کې پیګي کې تاسو وایي چې زه فرست سپورتس وومن یم نمبر 1 یم فرض کا جنکې راشي سپورتس طرف ته نو څه فائدې لري او زموږ د پښتونخوا د لپاره څه کنټریبیوشنز به وي دا اسما څنګه چې ما تاسو ته ویل کنه د پښتون یو بدرنګ پکچر خلکو خودلې دي او زموږ پښتني خواندنونه بس څنګه کومه لاړ شو پنجاب سایډ ته اکثر نو کزه درته وایم چې هغه د سپورتس سایډ دي زه پوره چې ما شارټس چولې نو ما اکثر وی ته پښتنه زه ته الحمدلله پښتون قوم خو د چانه څه کم نه دي زه پښتنه به ته دا مې ز قبایل یم نو ایون کنه اسما سپورتس یو خو زمونږ چې کوم تصویر چا خو د ټیرریست او پښتانه خزي خرڅي او پښتانه دا کوي پښتانه دا کوي نو زم سپورتس یو داسې باعزت اداره ده کنه دومره ریسپیکټ د سپورتس کې نو سپورتس یو خف پیغام دی د هر چا لپاره در پښتون خور لور د پاره نو ایون که زمونږ وشته ډېر کافي ز نمبر 1 د صوبې موږ سره په ټینس کې ډېر جنہ کوي سکواش کې موږ سره ډېر خېخي پلیئرز دي او کرکټ کې دي موږ سره ډېر ښه نمونه لري نو زم د سپورتس یو ډېر خف پیغام دی او ډېر امن پسند نو که زمونږ خويند نور ته موږ اجازه ورکو هغه مخ کې شي غسي دغه نه ورکي زه ډېر زیات شوق دی سپورت سره ویلکم راځه دا سیده چې کله به روجمات شو د تیر روزه کې به روجمات شو نو زه بیا زموږ سره خوا کې زیاده هغه ته ولاړ شم لاړم ولته ما کرکټ کولو نو ماته انتهایی زیات خوند راکې سپورتس کې چې څومره اورال دي گیمز دي نو ماته خوند هم راکې ان شاء الله تعالی تاسو ما ورته اسما ایگزیکټلی آرمي پسې خلک څومره کوشش کوي ما ورته آرمي پرې خوده ما ته ټول خلک وایي چې وای پته شته تا ولې آرمي پرې خودله آرمي پسې خو خلک دا کیږي سبب دې زه تر رسیدل سبب دې سپورتس د پاره سپورتس زما دومره خوښ ده چې کوم دی ویلو چې دا باګيږي به بدا کی دا زمونږ خپل مومندان چې پر څنګه هغه یو کس د سواد ول سپین خان وي دا سا غته بغته وي نو ما پهلا کال وکړه دا چې دا واټ از غته بغته نو ما ته وی چې څنګه زمونږ مومند چې کوي چې دا غرولي هغه غرولي
نو موږ مې دا به وي نو دا زمونږ نارملی پښتو ده مومندانو پښتو ده لا زمونږ پښتو ده په خبر کې په محفل کې کینو مسوک راته وي اسمات افغاني چې مطلب زه پښتو والا چې کوم نو تر اورم استعمالوم سو کوئی افغاني سو کوئی د کره کې سو کوئی د بیزي سو کوئی زورته نه موږ د ملکند یو نو هغه شانسه سوجبه کې هم بالکل زمونږ مومند لا ټیپیکل جبه دلته په خبر کې موږ زموږ ټایم ټول په خبر کې تیر شو زما پیدایش خو د دې زیدم نو اکثر وی لری مړه دا د موږ مومندان وی لری غولې نو زما کزن زما سسټر چې کالو کې کنه غولې صدا پاره د کال کړي نو دار پتهشته دی غوډیر څه غوسه کې مته تل شرم پکار د خپل جبه پورې خان دي نو پر خبره کې غولې چپشه دا خبره نه دا غولې نو زه اکثر د حالونه مخ کې ورته غولې څه چللې نو وی په غوسه کې ډیر زیاته مهرباني خبرې هم ډېرې زیاتې وشوې تاسو په د ژوند نه زه خپل ځاني واقف نه وم نو تاسو د خپل ژوند نه هم واقف کړو د دین علاوه چې کومې پښتني دي هغه ته تاسو دغه یو پیغام هم ورسېد زما سره نه هم زه دغه یو پیغام ورکوم چې ټیلنت په هر چا کې شته دي هیڅوک هم به ټیلنت نه دي هر چا کې قابلیت شته دي خو ولې هغه د قابلیت د معاشري لوجه د کور لوجه د مور د رونو خويندو لوجه قابلیت مخې ته نشي راوړلې ما او تا هغه ته ژوندې مثال یو exactly زه به حیثیت اسماء اخلاص او تاسو به حیثیت اورین جاسیا هیته ژوندې مثال دی ولې کولای شي چې په معاشره کې خپل یو رول ایون اسماء زه تاسو سره خبرو کوم ریسنټلی تاسو یو پکچر چې خلکو سومره راغ کړیو کنه ایون کدا بل شنه دغه وی کنه نیور گیو اپ انګریزي کوي کنه نیور گیو اپ تا پنه کته دنیا کې وی جب نام ہو بدنام تو ہوگی دنیا کې کله چې تخپل ترقی کې کنه او چې سو ار سړې پتا ده ایون ز نمبر 1 د صوبې زما په سر باندې ډیجی ته چې کوم خبر خلک کوي کنه او سپورت سکرټری د سر د تیزه ده سر د پلان کې کې ډیجی پسیم خبر کوي زه ته ز ډیجی پس خبر کوم زما ډیجی دی زه یو عام شخص پس ول خبر نه کوم نو مین خبره دا زما سومره پښتني خويند دي زما د ریکوست ار یو کار ډیر آسان دی ار everything is possible چې تاسو په خپل کول غواړئ ایون پتا ابجیکشن نه کیږي ولې نه او ما باندې دومره ابجیکشن شوی دي چې سوچ ماته نو زما تر ویلې چې د دې واده کو یو آرمي افسر سره مال واده کو ایون هغه رشتہ زما وم شو هغه رشتہ کې لږ مسله را واده مده زمانو شو رشتہ کې مسله را نن چې زما تر یې زما فامily ول خبره کوي زه ته ما خپل آرام سره بند کړي تاسو مال دغه شخص سره رشتہ کوله ګني آرمي افسر دی او هی از ناٹ ګډ پرسن زموږ ژوندۍ مثال ایگزیکټلی دین علاوه سختي راځي خبري راځي هغه مونږه فیس کوو ایگزیکټلی هغه د ځان سره راوړو مخکې ژوند وکړو ژوند بروخانه کوو ډېر زیاته مهرباني خوشاله اوسئ په اخر کې څه پیغام یو وړو کې شان پیغام خو چې دای چې پښتنو پیغلو ته پاره کې ډیر سوي نو څه پیغام لري بس پښتنو پیغلو ته زما دا رغه دي چې خپل چاپرچل ډیر زیات خیال ساتي او خپل معاشري ډیر زیات خیال ساتي اوس زه څنګه وایم کنه چې سپورتس وومن ماته اکثر وی یو رسیم ناس موږ ټول داس د کوو ماته وستا از سپورتس وومن وستا څه پیغام دی چې ټینس تراشي مورته نه زه ټینس ته داسې نه مم چې تاسو ټینس تراشي هر خپل چوایس ته خپل دغه دی سپورتس وومن زما د ریکوست دی چې هغه لار د اختیار کی چې اگر فیملی پکې سټیسفای وي فیملی خوشاله وي معاشره خوشاله وي څوک په تنقیدونه کې څنګه انوایرنمنت یو هغه څه بټایم تیرې څنګه چې ما زمومن د جنسي تلاړ شمه الته داسې اورین جاسیا نه مې سمپل جی نه ماته څنګه چې نورمال قبایل دي نو زما ته د ریکوست دی د خپل چاپرچل د خپل پیرنټس ته ډیر خیال ساتي د خپل معاشري او ایون ډټ کر کې دی چې کم ځای کې واده نه خو دغه ډټ کر کې مقابله کوي چې موږ د دې ځکه واده نه کوو ایون د پلار په مخ کې د کوي د اورور په مخ کې کوي دا دوی رائټ دی او د خپل رائټ د پاره چې کوم انسان جنگيږي هغه د الله رسول هم خوخته هغه زمونږ د الله خوخته ډیر زیاته مهرباني ثانک یو خوشاله اوسئ دراتک مو دنیا مننه مینوالو تاسو پروګرام اوریدلو ملما د اخلاص دغه د پروګرامونو لړۍ دغه شان دوامداري وي په بل پروګرام کې به ملاوي کیو د یو بل ښه شخصیت سره ترغیب پالاس پرم اباسین سے په دغه یو شعر سره چې د احساس د نزاکت میداسي حال دی د احساس د نزاکت میداسي حال دی په وړه وړه خبره باندې زړه خورم د الله پامان